د هلمند ولایت مرستیال والی مولوي رحیم الله محمود په مشرۍ د صنعتکارانو، شرکتونو او تجارانو د ستونزو د حل او د هغوی د غوښتنو د څېړنې په موخه له اړوند مسؤلینو سره ګډه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د هلمند ولایت د بېلابېلو دولتي ادارو رئیسانو او یو شمېر استازو ګډون کړی و. د ناستې پر مهال صنعتکارانو او تجارانو ته د ستونزو او ننګونو د حل په موخه د بېلابېلو موضوعاتو په اړه هر اړخیز بحث وشو. په ځانګړي ډول د فابریکو لپاره د برېښنا د برابرولو، د پنبې لپاره د ځانګړو بوجیو د برابرولو، فابریکو ته د اتفاقیې خدماتو د رسولو، د صنعتي پارک اړوند موضوعاتو د جوازونو د ترلاسه کولو او تمدید او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې وشوې. په ناسته کې د صنعتکارانو او تجارانو ستونزې او غوښتنې واورېدل شوې او د اړوند ادارو مسؤلینو ته د هرې موضوع د څېړلو او د امکان تر حده د ستونزو د حل په موخه لازمې لارښوونې وشوې. همدارنګه د یادو موضوعاتو په تړاو لازم تصامیم ونیول شول او ټینګار وشو چې اړوند مسؤلین دي د پریکړو د عملي کولو او د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه ناسته د هغې ناستې په تعقیب ترسره شوه چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د هلمند ولایت له یو شمېر تجارانو او صنعتکارانو سره ترسره شوې وه. په هغه ناسته کې د صنعتکارانو او تجارانو مهمې ستونزې او غوښتنې اورېدل شوې وې چې په دې ناسته کې د حل لپاره اړوند مسؤلین راوبلل شول او د هرې موضوع په اړه لازم بحثونه او تصامیم ترسره شول.